سلامونه ټولو ملګرو ته. ماشاءالله د پاکستان لپاره زمونږ په خاوره کې داسې خلک موجود ما ولیده که نه چې د خپل ځان خیال نه ساتي، د خپل کور، د خپل ځان، د خپل بچي، د خپل ځمکې، د خپل جیدات چې د ملک خاندان سره تعلق ساتي. ماشاءالله چې هغه د خان صاحب سره ملاقات څنګه کړی او بیا څنګه قربانۍ د پی ټی آی د پارټۍ دپاره ورکړي نو ماشاءالله هغه موږ ته ووایي او بقایې په کیمره کې زره مخامخ کومه. انشاءالله نورې خبرې به ترې اورو. زما چې څونه پښتانه دا ماشاءالله تعلق ساتي د بډالۍ سره کنه دا. او ستاسو پوره نوم څه دی؟ بخ محمد. او تاسو د عمران خان د 9 مې په درنه کې 2 میاشتې جیل هم په اډیاله کې کړی دی کنه د خان صاحب دپاره که نه. او ستا د پی ټی آی د ټولو مشرانو سره ملاقاتونه هم شوي که نه د دونه پورې چې د ده په دې چاچو د خان صاحب ملا ټپېدل ولې چې خان صاحب ورته وي چې دا نمونه خلک، دا غریب خلک، دا غریب عوام، دا زما مټې ولاسونه دي. دا د خان صاحب د خولې پیغام و چې ده موږ ته ووایي، موږ ته واورېدو. زه موجود یم، زما سره مې تره زامن والد صاحب مې راسم ناست دی ماشاءالله. نو موږ د ده نه دا واورېدو نو بیا زما په زړه کې دا راغله بیا چې د واړۍ په سطح باندې که زما ایمینی دی ثبت الله صاحب، که زموږ یامین خان ایم پی ای، که زموږ راجا د عوامي نیشنل پارټۍ وغیره وغیره چې څونه پارټۍ دي قیادت زموږ د دیر په خاوره، نو د هغه نمبر یې د هغو خلکو سره د دوا سلام، د هغو هغه هر څه د ده بحال ماشاءالله. چې یو عام سړی چې نه په مسافرۍ کې یو نه د هغه څه جابي او نه د هغه داسې څه بزنسي د ملک دپاره او د خان صاحب دپاره دونه سوچ لري د خپلې خاورې دپاره، نو امید دره به کومه ماشاءالله چې زموږ دیر به نه خرابېږي. موږ د باندې فخر کوو او بیا خصوصا زموږ د دیر د خاورې اسپایان چې په پول څوکۍ راواوړي او کومه سیکورټي ده زموږ د دیر د خاورې، نو ماشاءالله زه په خپل پولیس، په خپل سیاسي مشرانو باندې، د خپل جرګې په مشرانو، د سلطان خیل او پندخیل په مشرانو باندې او په خپل همزولو باندې ماشاءالله موږ فخر کوو چې زموږ دیر امن پسند خاوره ده ماشاءالله. او زمونږ دیر د پاکستان د جوړېدو نه مخکې ځان ریاست او یو ځان له وطن او ماشاءالله اوس چې یو سړی د آل وطن د پاکستان د هر طرف نه چې راځي او دیر ته راځي نو هغه ته به بدلون ښکاري. دیر مخکې د پاکستان نه ځان ریاست خو دیر ته چې اوس یو سړی راځي پاکستانی، نو پاکستانی به پس پیژني د دیر په ګټه باندې به د پاکستان جنډای، په ونه به د پاکستان جنډای، په پټ پاس به د پاکستان جنډای، په غر به د پاکستان جنډای. محب وطن خلک یو ماشاءالله. او چې دیر په پاکستان کې پاکستان تر چا پلارم په بد نظر نشي کته. خا د وباد سید الله پامان.